سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې په کندوز ولایت کې لسټې سیالۍ روانې دي چې د مایپر ستورو لوبډلې هندوکش اتلانو ته ستره ماته ورکړه. په دغه لوبه کې د میوند اتلانو د لوبې ټاس وګټي چې پخپله د توپونې پرېکړه وکړله. په 40.5 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په اسوځېدو سره 226 منډې جوړې کړلې. په دغه لوبه کې د مایپر ستورو ډېره زبردست په زړه پورې توپونه وکړله چې د 220 منډو هدف په تعقیب کې د نورو لوبغاړو په اسوځېدو سره 228 منډې جوړ کړې چې د میوند اتلانو ته په 1 منډه ماته ورکړه. او تېره ورځ هم په نړیوال کرکټ کې ډېره زبردست بهترینه لوبه ترسره شوله چې هندوستان او پاکستان چمپیون لوبډلې په پایلوبه کې سره مخ شوله چې هندوستان لوبډلې پاکستان لوبډلې ته ستره ماته ورکړله او پایلوبه یې هم وګټله. او نن هم هندوستان او زمبابوې لوبډلې په 15 شلاوریزه لوبه کې سره مخ شوله چې هندوستان لوبډلې په دغه لوبه کې د لوبې ټاس وګټي چې پخپله د توپونې پرېکړه وکړله. د شپږو لوبغاړو په اسوځېدو سره په پوره 100 اورونو کې 160 منډې جوړې کړلې چې زمبابوې لوبډلې بیا په 48.3 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په اسوځېدو سره 125 منډې جوړ کړې چې په 42 منډې د هندوستان لوبډلې څخه ماته وخوړله.